دا هغه بنیاده چې د دې د لاسه ډېرې د وړې غرمې داسې دي چې ما د مور نه چپلکې خوړلي، جاروګانو باندې مې ترنه په ملا باندې وهل خوړلي دي چې دا څیز به راسره و او بهر ته به راووتلو او په جیب کې به م دا واړه واړه کاڼي راغشتي وو ځان سره او پته نشته څونه ازار به مونږ اغشته، دا مرغۍ او دا چتې به مونږ ویشتل په دې باندې. دا یو ډېره زیاته ښکلې خبره مو وکړه چې یاره دلته کې دا ثقافت په اړه باندې چې دی یا زمونږ کلتور چې دی زمونږ د پښتنو کلتور هغه خلکو شاته په ویر کړی. زمونږ په ثقافت کې ټرک هم دی. واه لکه دا ډېر زیات ښکلی دی جوړ کړی دا ټرک. دا ټول په ګوتو باندې جوړ شوی په ګوتو باندې جوړیږي او دغه نه علاوه په دې کې څنګه چې اوریجنل ټرک کې ټرک آرټ که نه داسې په هغې کې دې وړوکي پیس کې مونږ هغه کړی دی. لکه ګورئ چې دا اوس مونږ سره یو کټ دی، دا ظاهرا خو مطلب کټ ښکاري خو د دې شاته هم لوی تاریخ پروت دی. حکومتي سطح باندې هم دې ته یو داسې پلیټفارم میلو شي که زمانې زما خو دکان شته دی، داسې ډېر خلک شته دی چې هغې ته مطلب د هغې ستاینه وشي، نو دا ده چې هغې به نور هم دې کار سره دللګي وشي او نور داسې ښه ښه ایټم به جوړ کړي. زه یم چې په بهر دنیا کې هم دا پاکستان نوم روښانه کړي. ته بعض اوقات ته په خندام شو کسټمر ته چې یار په ده باندې لرګې دامره نه دی لګېدلی، په ده باندې ما خپله روز ماته کړې ده. نو هغه بیا موږ اکثر یو مثال ورکړو چې وروره نن سبا هغه د ګلکار د کاریګر دیاړي هم 1800-2000 روپۍ ده. کوم ځای کې چې لاس کار کوي هغه ځای کې بیا هغه شانتي ماشین کار نه کوي. د لاس کار زیات نفاست لري او خلک یې خوښوي زیات. سلامونه او ستړي مشه د افغان سټریم ملګرو امیر شهباز قلندر یم. په دغه شیشه باندې نیغ په نیغه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. یو ځل بیا په پېښور ښار کې ولاړ یم. په پېښور ښار کې نمک منډۍ ته راغلی د یو داسې تاریخي ځای ته راغلی یم چې دا ملګري دا دعوه لري چې یاره د تېرې پیړۍ نه زمونږ دا روزګار را روان دی. په شروع کې خو چې یاره زمونږ مشرانو دا کار د خپلې مشغولتیا له وجې شروع کو او بعد کې دې بیا د روزګار شکل واغشته. راځئ ورځو او دغه ملګري سره ملاویږو چې دوی د تېرې پیړۍ راسې د لرګي نه د میزرې نه او د قجورې د پاڼې نه په لاسونو باندې شیان جوړوي. یو اړخ ته دوی کلتور ژوندی ساتي، کلتوري رنګونه ژوندي ساتي او بل اړخ ته دوی د ژوند کړه وړه په دې روزګار باندې چلی. نو راځئ ملګرو دې ملګري سره خبرې اترې کوو، د دې روزګار په اړه ترنه تپوس پوښتنې کوو او په دې دکان کې چې دوی سره دا څومره پورې شیان پراته دي د دې په اړه ترنه معلومات اخلو او ګورو چې کوم کلتوري رنګونه دوی را ژوندي کړي دي، کوم ثقافتي شیان دوی جوړ کړي دي، د هغې په اړه باندې هم دوی سره څه خبرې اترې وکړو. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره تاسو تعلق لرئ؟
زما نوم بای فهد دی او بیسیکلی هم پېښور سره تعلق لرو. ښه فهد ګرانه، زه رالم ستاسو دا چې کوم دوکان دی دا ما وکته، ستاسو دا کار او دا زیار ما وکته. ډېر ښکلي ښکلي رنګونه دي، ډېر ښکلي ښکلي څیزونه چې دی تاسو جوړ کړي دي. دا ټول څیزونه دا تاسو په لاسو باندې جوړوئ؟ جی او دا شیزونه موږ په لاسو باندې جوړو او دی چې ماشین کار پکې خو مطلب ډېر لږ، زیاتر دا د لاسو کار دی. ولې چې د باریکۍ کار دی نو کوم ځای کې چې لاس کار کوي هغه ځای کې بیا هغه شانتې ماشین کار نه کوي. د لاس کار زیات نفاست لري او خلک یې خوښوي زیات. ښه جي، د دې کار وخت څومره وشو چې دا تاسو شروع کړی دی؟ یا ستاسو نورو مشرانو چې دا کار شروع کړی دې باره کې لږ تفصیل سره را سره خبرې وکړه. د دې بای د دې فیلډ مونږ سره تقریبا کېږي دا 30-35 سال کېږي چې مطلب اول پکې زمونږ والد صاحب و او اوس هم هغې کار کوي. تقریبا څه 35 سال د هغې وشول او یو 10 سال خو پکې زما وشول چې یاره بس سکول نه پس ته واپس دکان او دا کار روزګار، نو دې تقریبا 35 سال زمونږ کېږي په دې فیلډ کې. وړومبي دا کار چې دی دا ستاسو والد صاحب شروع کړی؟ جی ها وړومبی هغې شروع کړی لکه سټارټ هغې اخیستی او د کمال خبره خو دا ده چې د هر یو فیلډ د هر یو کس یو استاد وي، د هغې استاد نشته. دا څه شی چې ګورې د هغې د خپل لاسو ګل کړي دي. مطلب څه شی یي که نه لکه د لاس جوړ لکه موږ سره مختلف ایټمې دي، ټرک جوړ ده، رکشه ده یا نور داسې ایټمز دي. نو دا هغې د خپل لاسو جوړ کړي سټارټ نه هم نو اول دا و چې مطلب اول یو شوق و او هغې نه پس ته بس هغه د کاروبار په دغه کې رنګ راوړو چې اوس یو کاروبار هم دی. مطلب بیا وروسته چې دی دا ستاسو د رزق کړه وړه شو، د خپل ژوند چې دی کړه وړه دا تاسو وګرځولو دغه طرف ته راللی چې یاره دی نه مونږ څه وګټو، څه پیسې ترې نه وګټو، زمونږ کور پرې وچلېږي، زمونږ ژوند پرې روان شي. جی او لکه سټارټ خو مطلب تاسو ته چې ما څنګه وویل اول شوق و، نو وخت سره د انسان ضروریات هم سیوا کېږي، د انسان مطلب خرچې هر څه هم سیوا کېږي. نو شوق یو حده پورې، نو اوس هغې نه پس ته به بیا هغه یو روزګار سلسله هم جوړه شوه او دې نه اهم خبره دا هم وه چې مطلب زمونږ پاکستان کې د ثقافت ژوندي کولو خلک ډېر کم دي. نو موږ ویل چې یاره دا هم زمونږ ثقافت دی، دا د لاس جوړ سامانونه. نو موږ ویل چې آیا یو رزق سلسله هم جوړه شي او بل خبره دا زمونږ د والد صاحب زیاتر لکه سوچ فکر دا و چې مطلب دا زمونږ ثقافت دی، دا ثقافت هم ژوندی شي. نو دې د وجې موږ دې نه یو روزګار سلسله جوړه کړه او تاسو اوس ګورئ بس دا هر څه رنګ شوي دي د دې د لاسو. دا یو ډېره زیاته ښکلې خبره مو وکړه چې یاره دلته کې دا ثقافت په اړه باندې چې دی یا زمونږ کلتور چې دی زمونږ د پښتنو کلتور هغه خلکو شاته په ویر کړی دی، شاته یې غورځولی دی. داسې ډېر کم خلک دي چې هغه زمونږ د کلتور د ژوندي کولو دپاره کار کوي او هغوی زړه ستړی محنت کوي لګیا دي، زړه ستړی چاودی کوي لګیا دي او هغوی زمونږ دا کلتور زمونږ دا ثقافت چې دی دې ته اړم ورکوي، دې ته اوږه ورکوي او دا واپس په خپلو خپو باندې ودرېږي، دغه ډانچه لوېدو ته نه پرېږدي. په هغې کې موږ سره دا ملګري هم دي چې څنګه دوی ذکر وکړو. نو دا کار هم واقعي ده چې د ستاینې وړ دی. فهد وروره دا راته ووایي چې دا سامانونه چې دا کم جوړېږي په ګوتو باندې زیاتر دا چې یو وړوکې شانتې څیز جوړوئ دا څومره وخت لي تاسو نه؟ یاره جی څنګه چې ما تاسو ته وویل لکه دا خو ټول د لاس کار دی که نه، نو دې کې چې یو وړوکې نه وړوکې ایټم هم وي که نه نو هغه هم کم از کم موږ نه دا روز اخلي. نو بعضې لکه دلته دا اکثر خفګان هم موږ له راشي، مطلب یو وړوکی ایټم دی هغه باندې ما روز واړوله، صحیح ده. نو اوس چې کسټمر راشي نو اوس مثال ما د لرګي نه یو وړوکی ټرک جوړ کړی دی، اوس که کسټمر راشي نو لنډ زمونږ کسټمر لکه دا سوچ کوي چې یاره په ده باندې اوس هومره لرګی لګېدلي. نو موږ ورته بعض اوقات ته په خندا هم شو کسټمر ته چې یار په ده باندې لرګی دومره نه دی لګېدلی، په ده باندې ما خپله روز ماته کړې ده. نو هغه له بیا موږ اکثر یو مثال ورکړو چې وروره نن سبا هغه د ګلکار د کاریګر دیاړي هم 1800-2000 روپۍ ده، صحیح ده. زه چې تا نه په دې شي باندې 2000 روپۍ اخلم که نه، نو چې زه مطلب زه خاص استاد د سره یم نه،
زه یو ګلکار دیاړي هغه مزدوري ما پسې چې حساب کې کنه نو 2000 روپۍ په دې شي باندې ما مثال دا ولګولې صحیح ده نو 2000 روپۍ پیدا شوې داسې 400-500 روپۍ د دې لرګي خرچه شوه نو هغه 2500-300 مطلب دې ته خبره ورسي کنه نو بس دا به ووایي چې یاره کسټمر له الله پاک پوهه ورکړي او ډېر خلک دی بھائی چې زمونږ لکه هغه کلچرل نه خبر هم نه دا وجه څه شي ده وجه دا ده چې مطلب حکومتي سطح باندې دې ته دا امره اوبه حاصل نه دی بل خبره ده څه زمونږ د خلکو هغه شعور لږ کمې ولې چې اوس مثال زه خپل ثقافت بازار کې ګورم نو زه به پوهېږم چې یار دا زما ثقافت دی اوس چې موږ د نورو غیر مذهبو د نورو خلکو ثقافت فالو کړی دی نو موږ خو خامخا خپل ثقافت هېر کړی دی که نه نو زه به د خپل ثقافت نه څه خبر شم صحیح خبره ده چې مطلب دا شی زما ثقافت دی اوس چې ډېر خلک داسې دي مطلب چې ډېر ثقافتي شی نه جوړوي هغه کیمرې ته مخې ته نه راتلل غواړي څه د وجې مطلب دې کې زنانه هم شته دی اوس ما سره ډېر داسې ایټم دي لکه د لاس جوړ شکرونه دي داسې نفاست سره جوړ دي چې مطلب هغه بهر څوک ځي نو هغه ځان سره وړي لکه ډېر باریکۍ والا کاري نو اوس یو خورکۍ د هغه کور کې کار کوي نو مطلب که زما دا دکان نه نور د رزق سلسله الله پاک د خو زه یو وسیله یم که زما دا دکان نه نو هغه کور کې کار کوي نو کور کې یو ته مثال ګاونډیان څه سامانونه واخلي صحیح ده اوس چې بازار ته راشي نو ټول پېښور وتې د هغې ایټم اخلي مطلب خرڅېږي به نو زما هغه د رزق سلسله م هغې سره تړل شوې ده زمونږ هم 2 روپۍ ګټه کېږي او د هغې هم هغه یو سرکل روان دی مطلب هغه خیر ته نه دغه کېږي نور لارو ته نه محتاجه کېږي نو دې د وجې مونږ کوشش کوو چې یاره حکومتي سطح باندې هم دې ته یو داسې پلیټفارم میلو شي که زما نه زه زما خو دکان شته دی داسې ډېر خلک شته دی چې هغې ته مطلب د هغې ستاینه وشي نو دا ده چې هغې به نور هم دې کار سره دللګي وشي او نور داسې ښه ښه ایټم یې به جوړ کړي زه یم چې په بهر دنیا کې هم د پاکستان نوم روښانه کړي مطلب ستاسو د خبرې دا دی چې یاره په کورونو کې زمونږ ډېرې داسې میاندې خویندې شته چې هغوی هم په لاسونو باندې دا رقم څیزونه جوړوي خو هغوی ته هغه چې دی لاسرسایي د هغوی نه کېږي چې هغوی هغه څیزونه راوړي او هغه خرڅ کړي په چا باندې په هغه قیمتونو باندې کم چې د هغې حق دی نو دغه زنانو سره تاسو دا مرسته کوئ چې تاسو د خپل دکان لخوا هغوی ته دا اجازه ورکړئ چې یاره مونږ ته دا شیان راوړئ دا به مونږ تاسو ته خرڅو جی او هغې ته هم مونږ کلیام لکه دا دغه کړی دی که نه هضم هم دی چې یاره سامره خلکه لکه دغسې سامانونه جوړوي خو شرط پکې دا دی مطلب چې دا د لاس جوړي ودرېده او بل دا چې زمونږ په کلچرل کې راځي لکه اوس زما ثقافت چې کوم دی شکور دی مطلب شکور کې به پخوا روټۍ خوده او دا به خوړل کېده صحیح ده نن سبا چې دي رنګ پرنګ هټ پاټونه او یو شی بل شی راوتي بل خبره ده دا شکور چې کوم موږ ورته وایو که نه نو دا د لاس جوړ دی صحیح ده بل خبره ده دا په کجوره پاڼه کې جوړیږي کجوره پاڼه کې جوړیږي میزري پاڼه کې جوړیږي نو دا قدرتي شیز دی یو خو دا ده چې دی نه هر رقم لکه دی چې څه بیماریانې داتې نه پیلو کېږي نو دې د وجې و مخکې لکه دا مره بیماریانې نه وې نو دې د وجې به په دې شکرونو دې شیانو کې روټۍ دغه کېده نو چې کوم د لاس جوړ سامانونه نو بېشک خلک دې زمونږ د غریب خانې ته راتلی شي او دا به ترې مونږ اخلو او مونږ هم دا وایو چې یاره مثال چې د ده یو سرکل روان نو الله پاک به یې مونږ ته د بل مخې نه راکوي دا راته ووایئ چې یاره تاسو په دې کې د روزمره ژوند دپاره د روزمره ژوند د استعمال دپاره کم کم شیان جوړوئ دې کې چې سامانونه داسې دي لکه ډیر دي لکه څه چې ضرورت کې راځي که نه د انسان په روزمره زندګۍ کې نو هغه سامانونه موږ جوړو مطلب مثال دې کې راځي دا د ناستې کټکۍ پکې راځي صحیح ده کټ پکې راځي د ماشومانو کټ شو ها د دې نه علاوه روټو شکور پکې راځي روټو هغه پیټارګۍ چې ورته وایي څوک ورته کړمبو وایي د هر ژبې خپلې نامې نو پکې راځي او دې نه علاوه چې کومې دي دا ډیکوریشن پیسونه پکې دي مختلف داسې شی نه دي مطلب چې څه شی د کور په استعمال کې راځي نو هغه جوړیږي دې کې د لرګي کاسې دي د لرګي باولې دي پکې نو دا هم داسې کورنۍ داسې خلک شته دی چې استعمالوي نو دې د وجې هم دا جوړیږي دې نه علاوه د شیلفونه دي پکې مطلب د لرګي جوړ داسې المارۍ دي پکې چې کوم شوریک دپاره استعمالیږي د بوټانو دپاره کم د کتابونو دپاره استعمالیږي او داسې سامانونه دي چې مطلب
داسې د لرګي جوړ چې کومه ده شیشه ده دا ده لکه ضرورت شی نه دي دا راځي دې کې بیا راځي قالیني جوړ شیشې راځي پاکټې راځي او مختلف داسې شی نه دي چې څه شی مطلب استعمال کې راځي د کور نو هغه جوړو ډیره ښه ده. فهده دا راته ووایه چې تاسو دلته کې چې څومره پورې کار مو وکته که نه دا خو زیات تر زما په خیال باندې که زه غلطېږم ما ته خیر دی بیا اضافه وکړه دا خو یا د لرګي دی او یا چې دی د قجورې د پاڼې نه جوړ شوی دی د دې نه علاوه پکې نور څه شته یاره جي زیاتر بس همدا سامانونه یې یا د لرګي دی ستاسو خبره صحیح ده او یا د دې کجوري پاڼې دی یا د میزري دی خو لرګي کې هم لکه مثال داسې ده چې درې څلور قسمه لرګي استعمالیږي دې کې موږ سره د توت لرګي سامانونه شته دی دیار شته او سفیده شته داسې شوه ده بکیاڼه ده مختلف چې څومره لرګي راځي د هغې نه سامانونه جوړیږي او پاڼه چې کومه ده نو د کجوري پاڼې نه زیات کار دی او داسې پکې بیا یو بله خبره زه دلته اډ کوم دلته موږ سره داسې ایټم دي چې مطلب څه پکې د وړۍ نه جوړ دي او د وړۍ نه جوړ پیټارګې هم شته د وړۍ نه جوړ شکور هم شته اها خو دا چې هغه د سجاوټ دپاره زیاتر خلک خوښوي ولې چې ډېر رنګینه ټایپ دي که نه نو دې د وجې نو زیاتر لکه لرګی دی وړۍ ده کجوري پاڼه ده او میزری دی دې نه سامانونه جوړ دي دې کې بیا شکرونه دي پیټارونه دي داسې ګملې پکې جوړې دي مختلف داسې شی نه دي چې څه شي دی نه جوړېږي نو هغه ساتو صحیح فهد جان وروره دا راته ووایه داسې څیزونه چې هغه تاسو په لاس باندې جوړ کړي وي د هغې په شا باندې د پښتو په کلتور کې د پښتني سیمې په کلتور کې د هغې په شا باندې یو ډېر لوی تاریخ وي داسې څه څیزونه درسره شته چې د کتونکو ته وښایو جی او داسې خو موږ سره ډېر تاریخي شیونه دي خو زه به تاسو ته یو څو مخې ته راولم لکه ګورئ جي دا اوس موږ سره یو کټ دی دا ظاهرا خو مطلب کټ ښکاري خو د دې شاته هم لوی تاریخ پروت دی لکه دا کټونه غټ کټونه به مخکې استعمالېده نو دې د وجې موږ د دې سیمپل جوړ کړو دې نه علاوه یو اهم شی زموږ په ثقافت کې ټرک هم دی واه لکه دا ډېر زیات ښکلی دی جوړ کړی دا ټرک دا ټول په ګوتو باندې جوړ شوی په دی ګوتو باندې جوړیږي او دغه نه علاوه په دې کې څنګه چې اوریجنل ټرک کې ټرک آرټ وي که نه داسې په هغې کې دې وړوکي پیس کې موږ هغه کړی دی دا چې کوم ډیکوریشن پیس تاسو جوړ کړی دی که نه دا د کوم لرګي نه جوړیږي یا دغه لرګي چې دی دا تاسو له د کومو ځایونو نه راځي دې باندې چې دا کم کارونه کیږي دې کې چې کم څیزونه استعمالیږي دا د کومو ځایونو نه تاسو له راځي دا جي دا مختلف ځایونو نه لکه لرګی چې لرګی خو زیاتره مطلب موږ د ټال نه اخلو یا ماشین نه اخلو دې ځایونو نه او بیا دې کې استعمالیږي د ټاپ دپاره ریکسین د هغې بیل ځای د هغې نه علاوه دا سیخ استعمالیږي او داسې بیا ټیر دی بیا دا ډیکوریشن دا زنځیرونه دي یو شی بل شی د هر ځای مختلف دکانونه مختلف ځایونه نو دا مختلف ځایونو نه دا موږ اخلو دا ټول د لاسو بیا جوړیږي او په دې کې کم یو لرګي تاسو استعمال کړی دی دې کې لرګی سفیده هم استعمالیږي داسې پیسونه پکې د دیار هم استعمالیږي شوي هم پکې استعمالیږي مختلف لرګي خو ټول استعمالیږي او زیاتر زموږ په دې پېښور کې مطلب دا سفیده ده دا هم استعمالیږي او مختلف به چې کوم لرګی لکه د کوم لرګي کوم ځای کې ضرورت وي هغې دپاره لکه اوس دا خو مثال لکه داسې د وزني شی نه دی نو دې کې که موږ سفیده لرګی مو لګو نو کار کوي باقاعده چې کوم داسې موږ سره سټولز دي سیټینګ سټولز ناستي لپاره کټکې نو دې کې بیا شوی استعمالیږي توت استعمالیږي دیار استعمالیږي ولې چې هغه ډیوریبیلیټي دپاره هم لکه کار کوي چې وخت غواړي دې دپاره ښه 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 دې نه علاوه دې کې موږ سره شته دی ثقافت کې مطلب زموږ فین دی پکې چې ورته وایي او که هر څومره هم ترقي وشي هر څومره هم هغه میګا واټو بجلي سیوا شي خو د ده ضرورت به بیا وي خو زمونږ په کور کې به بیا هم یوه داسې ادې ناستې داسې ادکه به وي چې هغې سره به په لاس کې دا به بوزي وي او دا به مونږ ته د شپې داسې خوځوي چې په نوسي باندې مې چېرته کې ماشي چک ونه لګوي یا نور داسې څه شیان دا نه شي او یا ګرمي ونه شي زمونږ ادکه به زمونږ خیال ساتي یاره بالکل جی دا خو ده ولې چې مشرانو سره خو د دې شي ډېر غور و فکر وي او دا پکې مونږ سره ثقافت کې دا زمونږ پکې دی او لکه دا د لاسو جوړیږي دا ټول کار دا اوس وګورئ چې دا
ټول کار دا څومره چې دی دا سلمي کار دا زنانه کوي. نو په دې باندې دومره لوی محنت دی که نه. زه وایم چې دا زنانه په UK کې به په بل ملک کې وه که نه، ولې چې هلته خو پر هاور پر ګنټې باندې هغه ډالر یې ورکوي. نو زه یم چې هغه حساب مې ورته ولګولو کېدای شي دا پاکستاني په 25-30 روپو کې مونږ ته پرېوځي. خو پاکستان دی ځکه موږ د هنرمندانو زموږ د ثقافت لکه قدر کم دی دلته. هم همداسې په سلو کې یو 2-3 کسان داسې وي چې یاره هغه ثقافت پېژني او ثقافت مطلب فالو کوي. نو دې د وجې دا موږ چې اباد یو همدغه د خلکو د لاسه اباد یو، ولې چې هغوی دا خپل ثقافت پېژني نو هغوی دا اخلي په کورونو کې د سجاوټ لګولو لپاره. نو اوس هم ډېر قدرمند داسې خلک شته دی چې مطلب چې خوښوي او ثقافتي خو موږ سره لکه داسې ډېر شی نه دي. دې کې چې څه ما تاسو ته وښول ټرک دی، رکشه ده او کټ دی. دې نه علاوه پکې حاجي زه تاسو ته یو بل شی ښیم. دا واه وګورئ، لکه دا ډېر ښکلی څیز دی یار. دا دې سرخه چې ورته وایي دا موږ د لاس جوړ کړی لرګي جوړ ده. دا هم یو سمپل دی لکه پخوا وه چې د مالوچو نه په دې په ذریعه باندې تار جوړېده. بالکل زموږ ډېر لیدونکو ته به دا پته هم نه وي. ډېر داسې شته دی ها. ځوانان شته دی، ډېر داسې هلکان شته دی چې هغوی دا څیز نه پېژني. واقعي ده. بالکل بالکل اصل کې پیژني ځکه نه که نه چې زموږ روزمره استعمال کې لکه داسې شی شته دی نه. نن سبا کارخانې دي یو شی بل شی، خو بیا هم باید موږ له پکار دی چې موږ خپل ثقافت وپېژنو، خپل ثقافت پرېنږدو. ها دې سره موږ سره لکه ډېر داسې شی نه دي. سرسري به یو خبره پکې بله وکړه داسې ډېر به یې نه راخلو، ولې چې ډېر خلک به دې شی نو بد هم ګڼي. او بالکل ډېر خلک بد خو به زمونږ په په دې- معاشره کې بد ګڼي جی په جی دې بالکل. څیزونو باندې، خو بیا هم لکه دا یو حقیقت دی، دې نه انکار نه کېږي. دا زمونږ د کلتور برخه ده. بالکل دا رباب او دا تبله دا ډولک او دا ورسره چې دی تمبلو دا زمونږ د بالکل. کلتور برخې دي. بالکل جی ها. او داسې دا تبله سیټ چې ورته وایي دا موږ جوړ کړی دی لکه یو ثقافتي یو نښه چې یاره تبله ده او رباب دی. نو دا مخکې غږېدلي دي، اوس هم داسې ځایونه داسې حجرې شته دی چې خلک استعمالوي. نو دې د وجې موږ دا یو وړوکی ډیکوریشن پیس په طور هم جوړ کړی دی. خلکو حجره کې ږدي خاص کر. هغه یو شعر هم دی که نه، ما د خو د ذهن نه وځي چې د دې خالق څوک دی، خو زه د مذهب پوره قایل یم او کلتور هم منم. زما حجره کې مصله او رباب دواړه شته دی. بالکل جی بالکل. او دا شعر هم دې سره ګورئ تړون لري ښه. د دې نه علاوه ډېر داسې شیونه دي چې مطلب زموږ ثقافت کې راځي. لکه اوس ګورئ جی ټانګه. او ټانګه یاره نیا نیکه سره په دې کې ما هم ډېرې زیاتې مزلې کړي دي په وړوکوالي باندې. صحیح دی. مونږ چې داسې د غرونو وړښت ته اوسېدلو د جنسۍ طرف ته، نو په دې ټانګه کې مونږ هم ډېرې سفرې کړی دي. بالکل جی او اوس هم ګورئ داسې اطرافو ته داسې علاقې شته دی چې دا استعمالیږي. خیر ښاریونو خو مکمل ختم دي، خو اطراف سایډ ته لکه داسې آوټ سایډ علاقو ته فاټا سایډ ته داسې ځایونه شته دی چې یاره دا استعمالیږي. ولې چې دا یو کلتوري شی دی، مطلب اس به ورپسې به شاته. دې نه علاوه دې کې یو بیل تاریخونه هم پراته دي. لکه پخوا به مثال چې دا نور دا لوډینګ ګاډي دا شي نه نو، نو دې اس ته به یې دغسې دا خو مونږ ټانګه جوړه کړې ده، هغه کې به شاته به یې ورته ریړه غونته کې تړلې وه، یا دې اس ته یا هغه سنډا ګاډي ته. نو په هغې باندې به دا لوډینګ سامانونه وړو لکه هغه د پټونه به یې پې د ګیا پنډونه ګیا او پنډونه پانډونه راوړه، او دا څیزونه به یې داسې پې راوړل. بټونه مې پې خښته راوړه چېرته به چې آبادي کېده. نو شاته به ریړه کې داسې څه لتیا خښته اچولې وه، نو دا به یې وړل راوړل. نو هغې دپاره هم به استعمالېده. خو دا دی چې هغه ټایم د دې ګاډو د دې شیانو کنسپټ نه و، نو ځکه زمونږ ته دا لکه دا شیونه پخواني ګاډي دي. د دې نه علاوه مونږ سره لکه دا ګورئ دا زمونږ د پېښور د KPK دا یو نشان دی چې چېرته مثال که زما بیج هم لګېدلی په هغې باندې دا د خیبر نښی که نه، نو زما د پنجاب ورور هم دا پیژني چې او یاره دا د پښتونخوا نه دی. دا یو تاریخي مونږ نښه. د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی. بالکل مونږ پښتانه یو، په وطن مو ځان قربان دی. نو دا یو تاریخي نښه مونږ د دې باب خیبر جوړه کړې ده. داسې نور ډېر شی نه، دا نه چې مونږ مثال یوازې پښتونخوا منو،
مونږ پنجاب هم منو، مونږ سند هم منو، مونږ د هره صوبه منو. داسې مونږ ګورئ جي مینار پاکستان هم جوړ کړی دی. لکه دا دې څوک ونه وایي مطلب چې فهد صرف کې پی کې فالو کوي، صرف کې پی کې خوښه. زمونږ ټول پاکستان خوښ دی، ټول پاکستان مطلب مونږ منو. دا وګورئ مونږ پکې مینار پاکستان هم جوړ کړی دی. داسې ډېر شی نه دي. ما باچایي مسجد هم جوړ کړی دی. لکه دا مطلب دا د انسان چې دی بنیادی حق دی، بالکل بلکې بالکل د هر یو قوم دا زما په خیال بنیادی حق دی چې د هغه کلتور هغه ژوندی وساتلی شي. هغه که پنجابي وي، که پښتون وي، که هندي وي، که سرایکي وي، هغه که د هرې ژبې سره تعلق ساتي، که د هر رنګ نسل سره تعلق ساتي، خو باید که په هغه قوم کې یو انسان هم وي د هغه ژبه او د هغه کلتور هغه د ژوندي وساتلی شي. بالکل جی، څنګه چې تاسو وویل داسې هر چاته او خپل حق حاصل دی. او بل خبره ده داسې ډېر شی ولږه یو شی خو رانه پاتې و ولې چې شاته پروت و. دا څوک چې ورته مطلب غلیل وای، څوک ورته لینده وای، او یو نیم خیر تاسو هم واخلئ چې پوه څوک ورته بنیا وایي. ما وی چې تاسو د خولې نه نوم یې واورم. نو دا هغه غلیل دی مطلب چې پخوا به پې شکار کېده. اوس ګورئ مینهوالو تاسو ته مو ویم تاسو شکار ونه کوئ. دا اوس لکه یو سیمپل په تور یو ثقافتي نښې په تور باندې خلک حجره کې راځوړندوي، بیټک کې راځوړندوي، داسې کمرو کې داسې ثقافتي سامانونو لپاره ځایونه شلف جوړ کړي چې هغه خلک ږدي. او دا هم ټول ګورئ د لاسه جوړ ده. دې کې دا ټول لکه دا بکیاڼي لرګي کې جوړ دی. دې کې دا مشکڼو دپاره ګورئ ځای پرې غوستی دی. دې کې ټول د سیم په ذریعه باندې دا ټول دا پیرل شوي دي. دا ګورئ دا هغه بنیا ده چې د دې د لاسه ډېرې د وړې غرمې داسې دي چې ما د مور نه چپلکې خوړلي، جاروګانو باندې مې ترنه په ملا باندې وهل خوړلي دي چې دا سیز به راسره و او بهر ته به راووتلو او په جیب کې به م دا واړه واړه کاڼي راغشتي وو ځان سره، او پته نشته څونه ازار به مونږ اغشته. دا مرغۍ او دا چتې به مونږ ویشتل په دې باندې. بالکل جی، څنګه چې تاسو وي همدغسې یوازې تاسو نه ټولو دا زاړیتوب کړی دی. دې کې مونږ سره اوس یو ثقافتي رنګ ولا مونږ بل هم ورکړی. څنګه چې په ټرکونو باندې دا ټرک آرټ کېږي که نه جي، داسې مونږ په دې باندې هم دا کړی دی. دا ګورئ دا ټرک آرټ پې مونږ کړی دی. دا د لاس پینټینګ. ډېر ښه دی. نو داسې په مختلف ډیزاینونو مختلف قسمونو کې مونږ جوړ کړي دي دا. او شی نه خو ډېر دي، خو د وخت په کمي په وجه او دلته دا وخت هم داسې دی چې مطلب ټول مونږ مینهوالو ته نشو ښودی. ډېره مننه فهد جان وروره، مونږ ته دې خپل قیمتي وخت راکړه، بلکې ستا د روزګار وخت دی او په دومره لنډ تنګ ژوند کې چې دی ما ته دې څه وخت راوبخه. زه دې قرضداره کړم د ځان. خوشحاله اوسې، کور دې ودان. مننه جي، خوشحاله تاسو هم اوسئ.